بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو دریم نمبر درس دی. مونږ د دې نه مخکې د اول نمبر درس کې د علم النحو تعریف فایده او موضوع ویلې وه. په دویم درس کې مونږ لفظ وپېژندو، بیا هم لفظ موضوع څه ته وایي، لفظ محمل څه ته وایي، د لفظ دوه قسمونه مو پېژندل. بیا لفظ موضوع ته مونږ واخیسته. د دې لفظ موضوع دوه قسمونه دي، یو ته مفرد وایي، یو ته مرکب وایي. بیا ته مونږ لفظ موضوع نه مفرد واغستو. هغه لفظ موضوع نه چې کوم مفرد مونږ واغستو هغه مفرد ته کلمه م وایي. بیا د کلمې ما تاسو ته وایي درې قسمونه دي. د کلمې درې قسمونه دي، یو اسم دی، یو فعل دی، یو حرف دی. اسم نوم ته وایي، فعل کار ته وایي، او حرف چې دی دا نه اسم دی او نه فعل دی، بلکې دا ځان له یو حرف دی چې کله ورسره اسم او فعل نه میلاو شوي نو د دې حرف خپله معنی نه وي. ښه جي، اوس بس مونږ د اسم تعریف کوو چې اسم څه ته وایي. اول به د کلمې د دریو قسمونو نه مونږ د اسم تعریف وکړو او بیا به د اسم قسمونه وپېژنو. بیا به هغې نه پس فعل او فعل کې چې څه خبرې هغه به پکې بیا کوو، بیا به پکې حرف کې خبرې کوو. نو اول ته مونږ اسم اخلو چې اسم څه ته وایي. د اسم تعریف، اسم څه ته وایي جي؟ د اسم تعریف. اسم یو داسې کلمه ده، اسم یو داسې کلمه ده چې د بلې کلمې د ملاوېدو نه بغیر معنی معلومیږي، چې د بلې کلمې ملاوېدو ضرورت پکې نه وي. دا اسم یو داسې کلمه ده چې د معنی معلومې نو د بلې کلمې ملاولو ضرورت پکې نشته. بس د هغه کم خپل اسم چې دی د خپل هغه معنی په خپله معلومیږي. او درې زمانې وي جي. زمانه وخت ته وایي. وخت په علم الصرف کې مونږ د زمانې هغه تعریف کړی دی. بیا د زمانې درې قسمونه دي، یو تیر شوی وخت، یو موجوده وخت او یو راتلونکی وخت. نو تیر شوي وخت ته ماضي وایي، او موجوده وخت ته چې دی ته حال وایي، او راتلونکي وخت ته مستقبل وایي. بیا هغه ماضي چې دی هغې ته په عربۍ کې ماضي وایي، او د حال او مستقبل ته مضارع وایي. نو دا اسم یو داسې کلمه ده چې د بلې کلمې ملاوېدو ضرورت پکې نه وي، بس خپله معنی په خپله معلومیږي د هغه اسم. او د دریو زمانو نه پکې یوه زمانه هم نه وي، او د دریو زمانو نه پکې یوه زمانه هم نه وي. نه پکې تیره شوې زمانه وي، نه پکې موجوده وخت وي، او نه پکې راتلونکی وخت وي. درې واړه وختونه پکې نه وي. یعنی نه په اسم کې ماضي یعنی تیره شوې زمانه وي، او نه پکې حال یعنی موجوده زمانه وي، او نه پکې مستقبل یعنی راتلونکی زمانه وي. نو دا خبرې په دې کې نه وي. لکه رجلون، دا رجلون یو اسم دی. دا د رجلون معنی ده سړی، نه خو د بل اسم د دې سره د بل لفظ ملاولو ضرورت شته. بس رجلون یو لفظ دی او اسم دی، او د خپله معنی شته او معنی معلومه ده. د معنی معلومولو دپاره پکې د بل لفظ ملاولو ضرورت نشته، بس خپله معنی معلومه ده. رجلون یو سړی، او علم معنی یو علم، مفتاح معنی یوه چابي. نو نه دا رجل چې دا هم یو اسم دی، او علم هم اسم دی، او مفتاح اسم دی. نه پدې کې نه پکې درې زمانې شته. په رجلون کې نه ماضي شته چې یاره سړی په تیر شوې زمانه، اوس موجوده یا راتلونکي، دا خبرې پکې نشته. بس رجلون یو سړی، علم یو علم، علم معنی ده علم، او مفتاح معنی ده یو چابي. نو ګورئ دا درې واړو اسمونو کې نه پکې دا درې واړه زمانې شته، او نه ورسره د معنی معلومولو لپاره د بل لفظ ضرورت شته. بس یو لفظ دی، خپله معنی شته. رجلون یو لفظ دی، د بل لفظ ملاولو ضرورت ورسره نشته، د معنی ده یو سړی. علم یو لفظ دی، د بل لفظ ملاولو ضرورت ورسره نشته چې معنی نه معلومیږي، بل لفظ ورسره ملاو کړه نو بیا به معنی معلومه شي. داسې خبره نشته. د علم معنی ده علم، او مفتاح یوه چابي. د بل لفظ د معنی معلومولو لپاره د بل لفظ ضرورت ملاول نشته. نو دې ته دا اسم دی، او د دې معنی ده یوه چابي. بیا د اسم درې قسمونه دي. اسم خو مونږ وپېژندو چې داسې کلمه ده چې د معنی معلومولو دپاره د بل لفظ ملاولو ضرورت نشته، او نه پکې درې زمانې شته، نه پکې ماضي شته، نه پکې حال شته، نه پکې مستقبل شته. بس خپله معنی په خپله معلومیږي، نه پکې د بل لفظ د معنی معلومولو دپاره د بل لفظ هم ضرورت نشته، او درې زمانې هم پکې نشته. نو دا اسم دی. اسم تعریف زده کړو جي. اسم داسې کلمه ده
چې د معنی معلومولو دپاره د بلې کلمې ملاولو ضرورت پکې نشته، معنی په خپله معلومیږي د دې اسم، د بل لفظ ملاولو ضرورت پکې نشته، او درې زمانې هم پکې نشته، تېره شوې زمانه یعنی ماضي، حال، مستقبل، دا د دې ملاولو ضرورت هم پکې نشته او نه پکې دا وي. مثالونه مې ولیکل، رجل، علم، مفتاح. بیا د اسم درې قسمونه دي، د اسم درې قسمونه دي، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق. دا د اسم درې قسمونه دي. یو ته اسم جامد وای، دا جامد د جمود نه وتېری او جمود چې دی کلکوالي ته وای. ټیک شوه جي. او اسم مصدر او اسم مشتق. نو اوس په اول مونږه اسم جامد زده کو، د اسم جامد تعریف په زده کو، بیا به د اسم مصدر تعریف او مثالونه زده کو، او بیا به د اسم مشتق تعریف او مثالونه زده کو. نو جی اوس مونږه اسم جامد، اسم جامد څه ته وایي؟ د اسم جامد تعریف زده کو. دا د اسم یو قسم دی. ښه جي، اسم جامد یو داسې اسم دی، اسم جامد یو داسې اسم دی چې نه د یو لفظ نه جوړ دی او نه د اسم جامد نه بل لفظ جوړیږي. مطلب دا دی دا اسم جامد داسې اسم دی نه په خپله د چا نه جوړ دی او نه تی بل لفظ جوړیږي. اسم جامد نه په خپله د چا نه جوړ دی او نه د ده نه بل لفظ جوړیږي. لکه رجلون چې دی، نه دا رجلون دا یو ټوس، یو مضبوط اسم دی، یو کلک اسم دی چې د ده نه بل لفظ نه جوړیږي او نه دا د چا نه جوړ شوی دی. د رجلون معنی دی یو سړی، سړی. ټیک شوه جي، یو سړی. نو وګورئ د دې رجلون معنی دی یو سړی، نه د چا نه دا جوړ دی دا رجلون او نه د ده نه څوک جوړیږي. لکه د مصدر نه چې څنګه نور مشتقات جوړیږي یا مشتق نه چې څنګه نور صيغې جوړیږي. ټیک شو، لکه څنګه مشتق د مصدر نه جوړ دی او بیا نور صيغې هم جوړیږي. دغه خبره پکې نه وي جي. او فرسون معنی دی یو اس، یو اس. اس معنی ګوړه، اس. نو ګورئ دا یو اسم جامد دی، مضبوط اسم دی، نه د چا نه جوړ دی نه ته څوک جوړیږي. نو اسم جامد تعریف زده کو. اسم جامد یو داسې اسم دی چې نه په خپله د چا نه جوړ دی او نه د ده نه بل اسم جوړیږي. لکه مثلا لکه رجلون او فرسون. ټیک شوه. بیا د اسم مصدر تعریف زده کو. اسم مصدر څه ته وایي؟ اسم مصدر دا یو داسې اسم دی، اسم مصدر یو داسې اسم دی چې په خپله خو د یو لفظ نه هم نه دی جوړ، په خپله خو د یو لفظ نه هم نه دی جوړ شوی، خو د اسم مصدر نه نور ډېر لفظونه جوړیږي. اسم مصدر یو داسې اسم دی چې په خپله د چا نه دی جوړ، خو د نه نور لفظونه جوړیږي. اسم جامد چې نه د چا نه جوړ دی او نه ترې څوک جوړیږي. اسم مصدر د چا نه جوړ خو نه دی، خو د نه نور لفظونه جوړیږي. لکه نصرون چې دی، د نصرون نه نور لفظونه جوړیږي، د ضربون نه نور لفظونه جوړیږي. دا نصرون چې دی دا مصدر دی او ضربون مصدر دی، د ده نه بیا نور لفظونه جوړیږي. خو دا نصرون د چا نه دی جوړ، دا مصدر دی، مصدر د چا نه جوړیږي نه او د ده نه نور جوړیږي. ضربون د چا نه دی جوړ او د ده نه نور جوړیږي. اوس اسم مشتق زده کو. اسم مشتق تعریف زده کو. اسم مشتق څه ته وایي؟ اسم مشتق یو داسې اسم دی چې په خپله د مصدر نه جوړ دی، په خپله د مصدر نه جوړ شوی دی. لکه د نصرون نه نصوره، ینصرو، ناصرون، منصورون، انصر، لا تنصر. ٹھیک شو؟ منصور، دا ټولې صيغې دې ته مشتقات وایي، دا مشتق دي. ٹھیک شو؟ اسم مشتق څه ته وایي؟ چې په خپله د مصدر نه جوړ شوی دی. دا اسم مشتق چې دی دا د مصدر نه جوړ دی. ٹھیک شو؟ لکه د نصرون دا مصدر دی او د ده نه نصوره جوړ شوی، بیا ته ینصرو جوړ شوی، بیا ناصرون جوړ شوی، منصورون جوړ شوی، انصر جوړ شوی، لا تنصر جوړ شوی. نو مشتق په خپله د مصدر نه جوړ دی او د ده نه نورې صيغې جوړیږي. مشتق په خپله د مصدر نه جوړ دی او د ده نه نورې صيغې جوړیږي. اسم جامد په خپله د چا نه دی جوړ او نه تی بل لفظ جوړیږي، نه په خپله د چا نه جوړ دی نه تی بل جوړیږي. لکه رجلون او فرسون. اسم مصدر څه ته وایي؟ چې په خپله خو د چا نه نه دی جوړ، خو د ده نه نورې ډېرې صيغې جوړیږي. لکه نصرون چې دی دا یو مصدر دی او ضربون دا ځان له یو مصدر دی. دقه سان اسم مشتق څه ته وایي؟ اسم مشتق یو داسې اسم دی چې په خپله خو د مصدر نه جوړ شوی دی او خو د ده نه نور هم ډېرې صيغې جوړیږي. لکه نصرون مصدر دی، د ده نه نصوره مشتق شو، بیا ینصرو شو، ناصرون، منصورون، انصر، لا تنصر. نو دا زمونږ
د نن ورځې د سبق لږه خلاصه بیا وورو د کلمې درې قسمونه دي اسم فعل حرف د اسم تعریف زده کو اسم داسې اسم دی اسم یو داسې کلمه ده چې د بلې د معنی معلومولو دپاره ورسره د بلې کلمې ملاولو ضرورت نشته او درې زمانې هم پکې نه وي لکه رجلون علم مفتاح بیا د اسم درې قسمونه دي اسم جامد مصدر مشتق جامد څه ته وایي نه د چا نه جوړ دی نه ته بل څوک جوړیږي لکه رجلون او فرسون او اسم مصدر څه ته وایي اسم مصدر یو داسې لفظ دی چې د ده نه نور دا د چا نه هم نه دی جوړ خو د ده نه نور لفظونه جوړیږي لکه نصرون دی نو د ده نه نور نصرا ینصرو ناصرون منصورون انصور لا تنصر منصور او منصور دا ټول ته جوړیږي او ضربون چې دا مصدر دی او د ده نه نورې جوړیږي ضربه یضربو لا تضرب اضرب او دا ټول ته جوړیږي او اسم مشتق یو داسې اسم دی چې په خپله د مصدر نه جوړ دی او د ده نه نور جوړیږي لکه نصرون مصدر دی او د ده نه نصره مشتق شو بیا د دې نصره نه ینصرو جوړ شو بیا دغه شان ناصرون جوړ شو منصورون انصر لا تنصر منصر وغیره وغیره دا ټول چې دی دا اسم مشتق دی نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام